حکیمي صاحب ډېره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ. ستاسو د دندو په لایحه کې د فساد مخنیوی هم شته. نو څومره د فساد مخنیوی مو کړی په دفاع وزارت کې تر اوسه؟ بلې تاسو ته څرګنده ده فساد اداري وي که اخلاقي او که مالي فساد وي، همداراز نور فسادات د هغو مخنیوي دپاره ژمنتیا عموما په امارت کې شته او هم دې دپاره د ادارې مختصې سوي دي. د سر مفتشیت په چوکاټ کې د فساد مخنیوی، کارونو شفافیت او سمه حسابدهي، همداراز هر شی له معیار سره تلل، معیاري کول، هغه که اردو خپله ده او که د اردو نور کړنې دي. د یو کال په تېرېدو سره موږ توانېدلي یو چې داسې تصفیه سوي اردو چې څومره منظمه سوې ده، څومره چې تر چاڼ وتلې ده چې هغه داسې اردو څومره مثلا د فساد پیښې راته یادولی شي چې تاسو پیدا کړل او مخنیوی مو وکړ؟ فساد عمدتاً په ادارو کې اوس زه ردولی نه شم چې خامخا فساد به بالکل وي، نه کیدای شي ځینې مواردو کې ما عرض وکړه دا څه بېلګې چې د فساد وي، که اخلاقي وي، که په مالي برخه کې وي، او که حسابدهي په برخه کې وي، که عدم شفافیت وي. دې دپاره کوچني ګامونه پورته شوي دي. سرمفتشیات ژمن دي ته، او موږ چې کوم اردو تر اوسه پورې تنظیم کړې ده هغه مکمل له فساد څخه عاري ده، پاکه ده. نو د پخواني پوځ نه پاتې شوي تجهیزات هغه قاچاق شول. منګه ویډیوګانې خپرې شوې، حتی عیني شاهدان بي بي سي سره په تماس کې دا یې وویل چې دوی په خپلو سترګو وکتل چې په موټرونو کې له افغانستانه ایستل کېدل. قاچاق ځینې بېلګې چې په امارت په حاکمیت په لومړنیو میاشتو کې یا ورځو کې رامنځته سوې وي، بیا خو په تمام معنا سره حتی د داغمه اوسپنو قاچاق هم بیا چا نه ده لیدلی، ځکه چې سرحدات محفوظ وو په ټول افغانستان باندې واحد حکومت ده. هغه مخنیوی هم یوه چاره وه، خو هغه تنظیم سوه. اول سر کې خو دلته بې بندباري وه، ځکه 3.5 لکه شاوخوا اردو استخبارات او پولیس ونړېدل. هغوی یوړې د څه ډېر څه یې له ځانه سره یوړه او دلته پاته هم سوه. نو هغه چې تلو حتما هغه د مافیا خو مخته ده په دنیا کې، مافیا حتما لاس لري په دې کې، خو د هغه مخنیوي دپاره چې کوم کوټلي ګامونه پورته سو، بیا د هغه وروسته بیا بېلګه چا په مخه. نو څنګه په دې برخه کې مو کسان ونیول؟ بلې ځینې کسان نیول سوي وو، هغوی محکمې ته وسپارل سو، محاکمه سو، او هغه څه شیان چې وو هغه مصادره سو. او ښه خبره دا ده چې په تمام معنا سره د دغه قاچاق نور د راتلونکي دپاره په قاطعیت سره مخنیوی وسو. یعنې داسې فرمان صادر شو چې داغمه اوسپنې له هېواد څخه نه ایستلی کېږي. د هېواد پر ذوب اهن یا اوسپنې بلونکي فابریکو باندې دې وپلورلی شي که وه. تر اوسه پورې خو بیخي پیرو پلور دلته لا بند ده په داخل کې. نو د فساد مخنیوی په تمام معنا سره سوی ده، او د اردو په چوکاټ کې. نو دا شته تجهیزات چې له پخواني پوځ نه پاتې دي، آیا دا ټول خوندي دي؟ زه خو په پوره بصیرت سره ویلی شم چې مطلق خوندي دي. زموږ سره په سر مفتشیات کې مکمل د هر میل چې هغه پر څو نوع باندې تقسیمېږي، سپکه وسله و، درنه وسله، همداراز نظامي تجهیزات، وسایل، وسایط، دې ټول لیست پروت ده. د ملي دفاع وزارت اړوند ده، همداراز په نورو وزارتخانو کې دا کار وسو. د نظامي هر څه چې و د چې پاته سوي وو، یا موږ سره خپله غنیمت و، یا د امارت خپل پخوانی ملکیت د مجاهدینو، دا ټول تثبیت سو او تحفظ سو. نو د روان کال په لومړیو کې تاسو اعلان وکړ چې د پوځ پر جوړښت کار کوئ او غواړئ چې یو لوی پوځ ولرئ. د پوځ د جوړولو کار چیرې ورسېده؟ په دې کې ځینې ټکي محرم هم وي، باید محرم پاتې شي، خو موږ په وار باندې اعلان وشو د 100,000 اردو، 150,000 اردو، 110,000 اردو. امکاناتو په کتو سره به دا شمېر کېدای شي زیات هم شي، خو داسې اردو وي چې کیفیت مهم ډېر ده، چې کیفیت ډېر پام وشي، او امارت یې تجهیز کړای شي، تمویل یې کړای شي، ځکه چې خارجي منابع دلته نه شي چې هغه یې تمویل کړي دا اردو، او ورته اړتیا وي. نو په هغه اړتیا مطابق به د اردو په تشکیلاتو کې هم پراخوالی راځي. نو د چارو څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان مساحت ته، د افغانستان جغرافیې ته او د افغانستان استراتیژیک موقعیت ته په کتو دا شمېر چې تاسو یادوئ لکه 130,000 او یا 150,000 کسیز پوځ دا بسنه نه کوي. دلته تاسو معلومه ده که حالات عادي وي بیا
سرحدات د هغه هیواد د اردو مربوط نه وي، بیا د پولیسو مربوط سرحدي پولیس وي ورته. که حالات غیر عادي وي حتما بیا اردو ډېر مصرفه په سرحداتو کې، بیا به نو شمېر ته اړتیا وي چې زیاته شي. فعلا چې څومره امارات په دې کې امارات ملاحظات هېڅ نه لري، یعنې چې زیاته شي، باید زیاته شي، باید داسې اردو وي چې باندې د دولت اتکا وشي چې اردو د هېواد د ارزښتونو څخه دفاع کوي او یوازینی هغه ځواک دی چې هغه د ټول هېواد ساتي. خو څومره چې باید دې ته هم پاملرنه وشي، څومره تجهیزولی شي او تمویلولی شي، اکمال یې کولی شي. اردو خو بیا مصارف هم ډېر غواړي. فعلا چې زموږ کوم اردو ده په کار باندې مصروفه، هغې دا چارې سمبال کړي دي او که اضافتوب پکښې راسي هغه به د روزمرې مطابق وي. اټکل څومره به وي د اردو شمېر اوس؟ اټکل 150,000 شاوخوا دا اوس 150 ته رسېدلی؟ بلې بلې. نو د جلب و جذب سیستم او معیار مو څه دی؟ څنګه دا کسان پوځ لپاره نیسئ؟ کوم کسانو چې 20 کاله په امارات کې خدمت کړی وو، په لومړني قدم کې هغوی ثبت، سجل او جذب شو. جذب وو، هغو فقط داسې و چې په نوي ډول باندې، یعنې په دوو تشکیلاتو کې ولاړ یا بلکې په درو نظامي ارګانو کې، استخبارات، پولیس او همداراز ملي اردو. او نور چې چا مراجعه کړې ده چې په اردو کې ځان داخلول غواړي یا په پولیسو کې تاسې هم لیدل او همداراز په نورو ادارو کې، هغو ته منفي جواب نه ده ورکول شوی. هر چا ته حق ورکول شوی ده او زیار ایستل کېږي داسې اردو وي چې په هغو کې د ټول افغانان خپل ځانونه یا خپل خپلوان پکښې وویني. نو اټکل څومره شمېر کسان به پکې وي چې هغه طالبان دي، غیر طالبان، هغه به څومره وي؟ دا به ټول طالبان نه وي. دومره طالبان تعداد دومره کله و تاسو ته معلوم ده. د اکثریت د طالبانو یا د مجاهدینو سره هغه کسان چې ورسره هم نظره وي، هغوی په دا جهاد یا په دا 13 کلن مبارزه کې ونډه اخیستې یا د هغوی خواخوږي وو ورسره. طبعا په دې کې به داسې کسان وي چې هغه په دا نظام باندې نه وو خوښ، لکه ځکه چې دوی په خلاف باندې جنګېدلو او حتی د دغه نظام د تېرې ادارې چې کوم کسانو مراجعه کړې وي هغو ته منفي جواب نه ده ورکول شوی. دا تخنیکي پرسونل تاسې وینئ، خو د دفاع وزارت تخنیکي پرسونل مکمل هغه دي، حتی انجینران، پیلوټان او نور کدرونه، دا ټول هغه زاړه کسان دي. زموږ حتی د امیر دفتر دغه موږ نه دي. خو داسې هم ده چې ځینې کسان چې د پخواني پوځ روزل شوي افسران دي، هغوی وایي چې اوس هم اوزګار دي، په کور کې دي او هېڅ راز تماس ورسره نه دی نیول شوی. ما عرض وکړ چا چې مراجعه کړې وي هغو ته منفي جواب نه ده ورکول شوی. تاسو کولی شئ په پوځي ملي اکاډمي ووینئ، یعنې هغه پوځیان چې هغوی روزل شوي، کماندو مثلا روزنه اخیستې یا نور برخو کې د پوځ د نقشې جوړولو د جګړې په برخه کې مهارتونه لري، هغوی ته هم اجازه ورکوئ؟ زه به لنډه خبره وکړم او دا به په ټول مسله پکښې واضح کېږي. که دی خپله دغه کس چې مراجعه کوي، دی که تخنیکي فني پرسونل ده، که پخوانی جنګي ده کار څوک، که دی له ځانه څخه مطمئن وي چې څوک په حق العبد باندې نه رانیسي، په هره کچه چې وي کولی شي هغوی ونډه واخلي. او هغه کسان چې دوی مثلا جګړیز روزنه لري، د دوی شمېر په ستاسو پوځ کې یا په دفاع وزارت کې څومره ته رسېږي؟ طبعا به وي، شمېر به دقیق معلوم په ده باندې چې هغوی په جبهو کې جذب شوي دي، د جبهو په شکل، لکه د اردو نظام ته اوس ولوېد او بل دغه اردو چې موږ دا 20 کاله جنګېدلی دغه پر درې برخې تقسیم شو. درې برخې دا معنی چې په درې نظامي ارګانونو کې ملي دفاع وزارت، پولیس او استخبارات، دا هغه دي چې د امارت په تېر 20 کلن مبارزه کې دوی د نظامي چارو کمیسیون په چوکاټ کې جهادي دنده پر مخ بیوله. په هغوی کې حتما طبعا دا کسان مخکیني چې وو هغه هم شته او نور هم کړي. ما عرض وکړئ که داسې وي څوک قضایي مسؤلیت څوک نه لري، که څوک له ځان څخه مطمئن وي چې ما باندې څوک په حق العبد باندې کار نه لري یا د جرایم پیشه کس نه وي، هغه خو شته هم او دا فني او تخنیکي پرسونل خو قاطع اکثریت هغه دي. کری شو د پوځ روزنې ته یو معیاري پوځ معیاري روزنه غواړي، نو روزونکي ورته لرئ؟ بلې ولې همدا 20 کاله چې د زموږ اردو روزلو کې تاسې وخت په وخت باندې ځینې ویډیوګانې هم لیدلي، هغه اردو او همداراز چې کوم مسلکي زده کړې وي ورسره، هغوی خو کاملا رعایت شوي دي. حربي پوهنتون، حربي پلورنځی، حتی دفاعي اکاډمي، دا ټول فعال دي. په هغو کې پر ورځني ډول باندې دا چارې مخته وړل کېږي او دا د اردو اړتیا ده چې کوم وخت پورې چې هېواد وي اردو وي او دا روزنه به دا روزونکي څوک دي؟
مخکینی استادان هم دي او د امارت هغه 20 کلن تجربې چې لري هغه استادان دي په ګډه باندې دا چارې پر مخ وړي. نو دا پوځ څومره تر واحد قومندې لاندې دی؟ مطلق د واحد قومندې لاندې د درې نظامي ارګانونه چې دي دا هم یوه واحده قومنده ده، ځکه چې امارت کې واحد هغه نظام چې په ټول هېواد باندې واکمن ده او دا په ډلو ټپلو یا په اشخاصو باندې ویشتله شوي اردو نه ده. داسې نه چې څوک ځي یو قومندان بدلېږي بیا به اردو هم ورسره ځي، یو وزیر بدلېږي بیا به اردو هم ورسره دړې وړې کېږي. خو داسې ویل کېږي چې د انډیوالۍ هغه پخوانی سیستم لا اوس هم شته. انډیوالي نظام یې فقط هغه د ورځنۍ چارو دپاره ده، نور ټوله اردو امارت ته متعهد ده، لکه 20 کلنه مبارزه چې یې کړې ده تر یوه واحده قومنده لاندې قربانۍ ورکړي دي، اوس هم هغه ډول ژمنه اردو ده. او حتی تاسو وینئ تر اوسه پورې دغه بېمعاشه ده، په دولتي چوکاټ کې بېمعاشه کار وکوئ. 18 میاشتې د بېمعاشه ده، اردو هم وچرېدل، استخبارات هم او پولیس هم وچرېدل. دا هماغه کسان دي ځکه دا ژمنتیا لري. سمه ده، دې ته هم راځو. کلی شو دغه د پوځ تجهیزولو ته او بیرته د معاشونو په اړه به هم سره خبرې وکړو. د افغانستان روانو اقتصادي حالاتو ته په کتو د پوځ تجهیزول ستونزمنه چاره بریښي. له کومې به یې تجهیزوئ؟ مخکې سر کې ما عرض وکړ چې پر داخلي منابعو باندې متکي اردو ده. فکر کوئ چې داخلي منابع دومره دي؟ اوس مثلا که بودیجې ته موږ وګورو تقریبا 50 سلنه بودیجه کمه شوه. کسر بودیجه کې لکه څومره چې راغی همدغومره د اردو په تعداد کې هم کسر راغی او دوی په معاشاتو کې هم کسر راغی. نو 3 کسره بیرته واحده خبره هغه شوه چې هغه اردو چې امارت په نظر کې لري هغه تمویلولی شي. نو اوس شته ځواکونه څومره سمبال دي؟ همدغومره چې اټکل یې کېږي همدغومره سمبال دي، څومره چې ورته اړتیا وي همدغومره سمبال دي. په دې وروستیو کې د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب قطر ته تللی و او ویې ویل چې د پوځ د تجهیزولو او د تنخواو د ورکړې لپاره به له هغوی سره تړون یا کومه هوکړه کېږي. په دې برخه کې څومره کار شوی؟ دا خو دولتي چوکاټ کې خبرې دي سوي دي، رسمي دي او د رسمي مراحلو تر تېرېدو وروسته به حتما مشرتابه مقام منظوري وروسته به پر هغه باندې عملي کار کېږي. طبعا څوک چې دفاع وزیر یې خواته لیږي په رسمي سفر باندې، هغه خو به داسې افواهاتو دپاره نه وي او دا اړتیا ده او دا ټوله دنیا یو بل سره تړلې ده، دنیا یو بل څخه استفاده کوي. امارت هم مجبورا باید له دنیا سره تعامل وکوي، نظامي راکړه ورکړه ورسره وکوي، نظامي تعهدات وي، تړونونه وي. د امارت هم اړتیا ده، دنیا هم اړتیا ده، په دنیا کې معمول ده. تاسو د طالبانو لیکو د نامطلوبو کسانو د تصفیې د کمیسیون مشر هم وي، نو څومره طالبان مو له د صفوفو وویستل؟ 4 میاشتې څه زیات کم ما هغه برخه کې کار وکړي، بنیاد مو کېښوی. 4.5 زره کسان موږ په خواوشانه بلکې دقیقا موږ له صفه څخه اخراج کړو. هغه ولې نامطلوب؟ اکثریت د هغوی هغه کسان وو چې هغوی بده سابقه درلوده، هغوی پسې به خپل خلکو راپورونه راکول چې دا یو بل ځای وټکول بل به تېر یا اکثریت هغه خلک وو چې په تېر وخت کې ښه تاریخچه نه درلوده. نو دا کسانو سره څه وشول؟ آیا دوی پخواني طالبان وو چې ورباندې تورونه وو؟ اکثریت یې هغه کسانو چې نوي د فتوحاتو سره په صف ته داخل شوي. نو بیا څه مو ورسره وکړل؟ څه سزا مو ورکړه؟ د دومره دپاره که داسې وي چې هغوی بیا راګرځېدلي وي، هغوی بیا محکمې ته سپارل شوي دي. لومړي ځل لپاره هم دغه اخراج د دوی دپاره د سزا په ډول باندې و. ډېره زیاته مننه کیمي صاحب چې موږ ته مو وخت